وروسته له ډېرو ناندریو لوبډلې هم حرکت وکړ. چیرې روان دي او لوبې څه وخت شروع کیږي؟ او انډي مولز وویل چې زما یوه خبره ده، کرکټ د هر چا کار نه ده چې نظرونه پرې ورکړي. دا خلک هسې لګیا دي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز سره د لوبو لپاره نن سهار له کابل څخه د هند پر لور ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن سهار له ویسټ انډیز سره د 3 ورځنیو 3 شلوریزو او یو ټیسټ لوبې په موخه هندوستان ته ولاړل چې دغه لوبلړۍ به د یاد هیواد د لکنو ښار په ایکنا لوبغالي کې د راتلونکي نومبر میاشتې له 8 د ډسمبر تر 19 نیټې دوام وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي له لوبغاړو سره له تګ وړاندې ناسته هم وکړه او هغوی ته یې په خپله وینا کې ویل چې د ویسټ انډیز پر وړاندې غوره او ښې لوبې ترسره او هیواد ته یو ځل بیا بریاوې راوړي. د یادولو ده چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې د افغانستان په کوربتوب په هند کې ترسره کیږي. دغه لوبو ته د ویسټ انډیز لوبډلې خپلې 3 واړه لوبډلې د اکتوبر په 15مه اعلان کړې وې. همداراز د افغانستان کرکټ بورډ بیا خپلې لوبډلې د اکتوبر پر 25مه نیټه اعلان کړې. خو افغانستان کرکټ بورډ یوازې یوې ورځنیو او 20 ورځو لوبلړیو لپاره د خپلو لوبغاړو نوملړونه له رسنیو سره شریک کړل او د ټیسټ سیالۍ لپاره لا هم خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. ښایي ټیسټ سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ تر 20 ورځو او یو ورځنیو لوبو وروسته اعلان شي. په یو ورځنۍ لوبډله کې راشد خان لوبډلمشر، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمت شاه ابراهیم زدران، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، افسر زازی، اکرام علی خیل، مجیب رحمان، نوین الحق، کریم جنت، شرف الدین اشرف، یمین احمدزی او اصغر افغان شامل دي. همداراز د 20 ورځو لوبډله کې راشد خان لوبډلمشر دی، اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، مجیب رحمان، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، کریم جنت، ګلبدین نایب.